بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحمونکی دی. یا ایها المدثر، ای ځان نغښتونکي سملاستونکیه، قم فانذر، پاڅېږه او خبرداری ورکړه وربك فكبر، او د خپل رب لوی اعلان کړه وثيابك فطهر، او خپل جامې پاکې وساته والرجز فاهجر، او له چټلۍ نه په څنګ اوسه ولا تمنن تستكثر، او د زیات ترلاسه کولو لپاره احسان مه باروه ولربك فاصبر، او د خپل رب په خاطر صبر وکړه. فإذا نقر في الناقور، خامو کله چې په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي، فذلك يومئذ يوم عسير، هغه ورځ به ډېره سخته ورځ وي، على الكافرين غير يسير، د کافرانو لپاره به آسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا، پرېږده ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ، وجعلت له مالا ممدودا، ډېر مال مې ورکړ، وبنين شهودا، د دې تر څنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل، ومهدت له تمهيدا، او دغه لپاره مو د مشرتابه لاره برابره کړه. ثم يطمع أن أزيد، بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، هیڅ کله نه، هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. سأرهقه صعودا، زه خو به هغه ډېر زر پر یوه سختې چینې وخېږوم. إنه فكر وقدر، هغه فکر وکړ او د څه خبرې جوړولو هڅه وکړه. فقتل كيف قدر، نو خدای جل جلاله دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. ثم قتل كيف قدر، هو خدای پاک دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه وکړه. ثم نظر، بیا یې د خلکو لوري ته وکتل، ثم عبس وبسر، بیا یې وچولی تیو کړ او خوله یې بلوڅه کړه، ثم أدبر واستكبر، بیا یې شا واړوله او تکبر یې وکړ، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دي مګر کودې دي چې له پخوا نه را روانې دي. إن هذا إلا قول البشر، دا خو یو انساني کلام دی، سأصليه سقر، ډېر ژر به زه هغه دوزخ ته ننباسم. وما أدراك ما سقر، او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه دوزخ؟ لا تبقي ولا تذر، نه یې پرېږدي نه یې خوشې کوي. لواحة للبشر، د پوستکي ویلې کوونکی، عليها 19 پر هغه باندې 19 کار کوونکي ټاکل شوي دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. موږ د دوزخ دغه چپالیان پرېښچي ګرځولي دي او د هغې شمېر مو د کافرانو لپاره آزموینه ګرځولې ده تر څو چې د اهل کتابو باور راشي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان په کوم شک کې پاتې نشي او د دې ناروغان او کافران دا وایي چې خنو د الله پاک د دې عجیبه خبرې نه څه مطلب کېدای شي په دې ډول چې د الله پاک چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي لاره ورښيي او ستا د رب لښکرې په خپله له غفلته بل څوک نه پېژني او د دوزخ یادونه له دې پرته د کوم بل غرض لپاره نه ده شوې چې خلکو ته پند وي